مخکې له دې چې درس پیل کړي، مخکې له دې چې عملیات پیل کړي، مخکې له دې چې ډریوري وکړي، مخکې له دې چې امتحان ته ورشي، یا مخکې له دې چې هر کار وکړي، له الله تعالی مرسته وغواړه. ځکه که الله تعالی در سره مرسته وکړي، هر کار به دې په ښه ډول مخکې لاړ شي. خو که د الله تعالی مرسته در سره نه وي، د کار پایله به دې زړه خوشحالونکې نه وي. د هر کار په پیل کې له الله تعالی مرسته وغواړه چې ای ربه، زه ستا کمزوری بنده، دا کار کول غواړم، په دې کار په حکمت نه پوهېږم او په دې کار کې کمزور یم، یوازې ته راسره مرسته کولی شي، ته راسره په دې کار کې مرسته وکړه او پایله یې زما په ګټه کړه. کله چې الهي مرسته وغواړې، هر کار به دې په ښه ډول مخته لاړ شي. ځکه دغه کارونه ټول د الله تعالی په واک کې دي. که هغه توفیق درکړي، هیڅ کار به دې پر وړاندې د ستونزې ډک نه وي. خو که هغه وغواړي چې تا سره مرسته ونه کړي، هیڅ کار به دې په ښه شکل په مخ لاړ نه شي. دا دې باید د ژوند تګلاره چې هره شیبه، هره ثانیه او هره دقیقه له الله تعالی مرسته وغواړي. هغوی چې پر الله تعالی توکل کوي، الله تعالی ورته کفایت کوي. ومن یتوکل علی الله فهو حسبه.